عمر خان چې مشهور دی په ټالمین د کاټلنګ مردان د علاقې سره تعلق لري، ډېر زوړ ملګری، عمر یې اوس 4 کاله دی. د عمر خان ټالمین نه موږ دا تپوس کوو چې کوم ځای کې پیدا شوي، پرایمري سکول، بیا کالج، بیا مخکې تاسو وکړل، بیا بار دنیا کې هم ګرځېدلی دی. د عمر خان قصه د عمر خان په ژبه. زما پیدایش چې دی دا تقریبا 1945 دی او هغه زمانه کې زما پیدایش و چې بجلی نه وه زموږ په علاقو کې او اوبه نه وې او زموږ د کلي زنانو به اوبو یو قدرتي چینه وه د هغې نه به یې په بنګو راوړلې او ډېر یو سخت ژوند و. پیسه نه وه، سهولیات نه و، ذرایع نه وې، ایون د دې پورې چې زموږ په کلي کې به د ټانګې صرف وې، نور لارۍ موټرې یا نور ګاډي دا هېڅ نه او ټول دارومدار به په زمیندارۍ و. خو د هغې باوجود د دې دومره مسایلو او د دې دومره تکالیفو باوجود هغه معاشره چې وه ډېره خوږه وه، مینه محبت زیات و، تعاون ډېر و، اجره آباده وه، محلات آباد و، د یو بل سره غم ښادي تړون دا ډېر زیات ښه او د یو بل سره به د ژوند په هرو لارو چارو کې مرسته کوله خلکو. یعنې مطلب دا دی مجموعي طور ژوند ښه تېرېده او خوراک به ډېر خوږ لګېده، ایون ساک که به خلکو پوخ که خوږ به لګېده. اوس د هغې باوجود اوسني دور کې هر څه سهولت ډېر دي خو هغه یووالی او یګانګت دا نشته دی. د دې نه علاوه چې بیا مونږ په کلي کې یو پرایمري سکول و، پرایمري چې به پاس کړه نو 5 جومات نه به مونږ د کلي نه 4-5 کیلومتره بل یو کلی و بابوزی، 5 جومات نه به مونږ هغې ته تلو. ماشومان به ګرمي به وه، یخني به وه، د هغې باوجود هم مور پلار به په مونږ باندې تعلیم کوو او دغه سختې به مونږ تېرولې. پیاده به تلو، پیاده به راتلو، ایون د دې پورې چې سایکل هم ته سایکل چا نه پېژنده. بیا هغه بابوزی کلي کې میډل و، میډل چې به پاس کړ د هغې نه به بیا کاټلنګ های سکول و، کاټلنګ ته به تلو. کاټلنګ کې یو هاسټل و، هغې ته پاک زمانه کې بورډنګ وې نو 10 سیره 15 سیره وړه دا به هم د ځان سره وړل او هغه بورډنګ کې به هم شپې تېرولې او څه خرچه 12-14 روپۍ خرچه به راتله د کانې او به مو ورکوله. د میټرک نه بعد بیا کالج ته به مردان ته نو مردان ته به هغه هلکان تلل چې د هغوی به مالي حالت لږ ښه و نو هغوی به افورډ کولی شو. موږ غوندې غریبانان خلک چې وو هغوی به پاتې شو. نو په هغه زمانه کې دا وه چې میټرک تعلیم یو ډېر لوی تعلیم و. چا چې به میټرک وکړ به یې 9 پاس کړ او په 9 باندې به په هغه ټایم کې نوکرۍ میلاوېده. ما ته یاد شي چې پېښور کې یو امپلایمنټ ایکسچینج به و، هغې کې چې به رجسټریشن چا وکړو نو هر هفته به پسې چټۍ راتله چې بهی پلاني ځای کې نوکري ده انټرویو له لاړ شه. او اوس خو بدل دی.
نو جی هغه زمانه کې میټرک کې مونږه نوکري حاصله کړه. اول زه ټیچر په سکول کې برتي شوم. بیا او هغه هم د پلار په خواهش خو صرف دا وه چې ټیچري زما ځکه نه وه خوښه چې زه بار دنیا به کتل غوښتل چې بار دنیا زه وینم. او ټیچر چې وي هغه خو عموما په کلي کې بار وته خو د هغه نه. نو بهرحال زما والد صاحب نارضا و خو زه بیا په پولیس کې برتي شوم. پولیس کې چې برتي شوم نو ما ته یاد دی په سن 69 کې زموږ 99 روپۍ تنخواه وه. 99 روپۍ تنخواه وه. هغه ټایم کې هم ژوند په تکلیف کې و، په تنخواه کې به ګزاره نه کېده. اوس د سپایي څومره تنخواه ده د 20-25 هزار نه سټارټ شي 30 هزار 40 هزار. اوس هم هغه یو ول دی. اوس لکه زموږ به لکه نن زه د کلي نه راتلم نننۍ خبره ورته کوم نو زموږ د میاخان نه به د مردان د بس ټکټ 50 پنس او نن زه په رکشه کې د کاټلنګه پورې راتلم مردان ته نه زما د 100 روپۍ واغستې. دومره ژوند کې فرق راغی که نه په 74 سال کې. اوس د هغې نه بعد بیا موږ په سن 71 کې د دې دوبۍ ډېره د سعودي د دې چکرې ډېرې زیاتې شوې. موږ پاسپورټ جوړ کړی و. بیا کراچۍ ته لاړم. کراچۍ کې څه نوکري ووکري کوله ایسته بیسته. خو بهرحال بار ته د تلو په چکر کې داسې څو بانکونو ته لاړم خو کامیاب نه شوم. بیا ګند کې بیا بحرین یو ملک دی تاسو ټول به ښه پېژنئ هغې ته لاړم. هغې کې م 2 کاله تېر کړل. هغې کې ویزه ختمه شوه. بیا رالو. بیا د هغې نه مې ټرای کوله سعودي ته لاړم خو 6 میاشتې مې هلته تېرې کړې. هلته مزه یې رانه کړله. کارونه ډېر سخت وو. او بیا داسې د ملګرو د مرستې سره ایسته بیسته افغانستان په لاره باندې کله یورپ ته د تلو اټمپټ کوه کله چرته کوه کله چرته خو کامیابي بهرحال نه میلامیده. نو بیا پس 88 کې بیا دوبۍ ته لاړم. نو دوبۍ لکه ښه لکه برابر ماحول و. هلته هم طبیعت ولګېده او لږ سیټنګ بیټنګ وشو. نو بیا دوبۍ کې 11 سال ما تېر کړل. خو د دې 11 سال نه نور به مې هم تېر کړی خو بیا یو مسله داسې وه چې وروستو بچي او زما نه علاوه د هغوی لکه پرورش یا د هغوی لوک افټر څوک نه و. نو بیا ما دا فیصله وکړه چې یا خو به دا بچي بایلمه ټول او یا به بیا دلته پیسې ګټم. نو پیسه خو داسې یو شی دی چې ښه شی دی سهولت دي سړي ته خو د هغې برعکس د پیسې په لالچ کې برعکس زه دا لکه هم نورو خلکو ته دا په طور نصیحت وایم چې که د پیسې برعکس تا زوی یو خراب معاشره کې ور داخل شي او د هغې اثرات پرې وشي او په سبا په غلطو لارو چارو سر شي نو د هغې پیسې څه پیدا شوه. نو
بچي له داسې په کار پلار مور له ښه والدینو له دا په کار دی چې د پیسې ګټلو سره هغوی د بچو متبادل د هغوی د پرورش داسې انتظام وکړي چې هغوی غلطو سوسایټو ته لاړ نه شي. ما عموما خلکو ته دا نصیحت دی چې د پیسې په لالچ کې اوس که داسې یو خبره چې یو سړی پیسې ګټي او متبادل د هغه د بچو د لوک افټر دیکبال د پالنې یا په هغوی نظر ساتلو سوی خو بیا ډېره ښه ده. که دې د هغې نه علاوه که دې پیسې ګټي او سبا د ده یو ځای جوارګر شي یا پوډرز کې یا چرس کې لکه څنګه چې په دې معاشره کې قدم په قدم مونږ ګورو. پخوا به ججان چې وو هغه به کپړې بدلې کړې هغه به کلي ته تلل کلي ته حجرو ته په جوماتونو کې به شپې کولې او هغوی به معلومات وکړ چې بای پلانی سړی ګناهګار دی. زه خو بذات خود لینډلارډ نه یم محدود غوندې آمدنیم ده خو د دې باوجود ګرینري ډېره خوښومه. زما په دنیا کې ګرینري ډېره خوښه ده لکه شینوالی چې ملک آباد وي نو ملک هم آباد وي او نن سبا ماحولیات چې دي ماحولیات باندې ډېر زیات اثر پرېوتی دی او موږ له دا پکار دی چې ایول که د چا یو مغرضه یي او آبادۍ پکې نه کوي نو پکار دی چې پای کې دې لږه ګرینري کړي. ولې چې تاسو ټولو ته پته ده زه خو دومره هوښیار سړی نه یم مطالعه مې دومره نشته خو نن سبا ګلوبل وارمنګ په وجه باندې ډېر زیات په دنیا باندې اثر پرېوتی دی ډېر زیات او موږ له دا پکار دي چې هر ځای کې باغونه کرو او ونې کرو او دې طرف ته ډېره توجه پکار ده. زموږ په میاخان کې مخکې داسې زموږ په چې وواړو نو په کلي کې به په پټي کې چې ونه وه نو زمیندارو به مې دا ونه پرېږدی د دې د لاندې فصل خرابېږي. ملای د لاندې فصل به څه یو کیلو به نه کېده نو تاسو یقین وکړئ چې موږ به په دې غرمو کې چېرته سفر کوو نو چېرته په میلونو باندې به موږ ونه صحیح کوله او هغې له به ځان رسوو چې د دې د سوري د لاندې کېدو. خو شکر دی ورو ورو هغه اویرنس پیدا شو او خلکو او دا نه چې اوبه نه وې نو اوس خو زموږ په کلي کې ماشاءالله د مالټو باغونه دي د شلتالانو باغونه دي. ایون ما په خپل کور کې تاسو یقین وکړئ چې ما یو وړوکی غوندې باغ جوړ کړی دی. پای کې ما مالټې کرلې دي پای کې زه سبزیانې کرم پای کې زه امرود ما کرلې دي پای کې شلتالان ما کرلې دي هر قسم میوه پکې ما کرلې ده او په هغې کې یو قسم ما ګرینري جوړه کړې ده او د هغې بل افادیت هم دا دی فایده هم دا ده چې د هغې نه موږ هر وخت لکه فروټ خورو او څوک یار دوست او خپل پروران راشي هغوی کوي او زما د کوره د ماحول هم ګرین دی. نو داسې زه وایم چې که د چا یو مغرضه یي خو دې طرف ته توجه پکار ده چې ملک سرسبز شاداب وي نو په ماحول باندې ډېر ښه اثر پرېوځي. تاسو ټول زما نه زیات ښه پوهه یې نو پکار دا دی چې موږ دې طرف ته توجه ورکړو. او دویمه خبره دا ده چې زموږ علاقه دې ته موږ مشرقي بایزی په دې کې د کاټلک نه بره متا شبوزی بابوزی کویې پیپل او سنګاو بیاخان کویې برمول دا بنا ملکونه دي کاسبې خرکې ډېر لوی ملکونه دي که نه
نو دې کې خلکو خلک اوس همت کړی دی او ښه اوس ګرینري ده خو صرف یوه خبره دا ده چې زموږ د بلک غرونه چې دي هغه ښه دي نسبتا د پخوا نه ډېر ښه دي خو یو پکې د نښترو کمی دی حالانکې نښتر پکې کېږي خو نښتر پرابلم دا دی چې څوک وکړي نو پرېږدي ده که نه او پخوا به خلکو ته خشاک راوړه اوس خشاک په پټي کې ونې نو خلک دغه کسب نه کوي ډېر خو اوس هم د هغې باوجود چې د غرونو طرف ته توجه ورکړی شي او په دې کې ځنګلات ولګولی شي ګوره په څو کاله مخکې به وي پاک جرمن تنظیم راغی د جرمن نه خلک راغلل او موږ له ځنګل لګئ په هغې کې به هم خلکو خبرې کولې چونکې اویرنس نه و مطالعه نه وه هغوی ته پته وه د نن نه 50 کاله مخکې چې به دنیا کوم طرف ته روانه ده ولې چې پالوشن دومره زیات شوی چې هر ځای کې ګرمي جوړه شوې وه که نه نو اوس هم زموږ په خپله دا پکار دی چې د علاقو دا خلک راپاڅي او په غرونو کې چېرته غیر آباده ځایونه یې ونې وکري نو د هغې افادیت ډېر دی مطلب دا دی یو ځای کې تاسو وکړل کټ دې کړل خرڅ دې کړل بیا د هغې نه زیات راوخېږي که نه نو زما خو دغه ګزارش ده چې الله دې دې بلک ته خیر پیدا کړي او الله دې داسې حکمرانان زموږ دې بلک باندې قابض کړي چې هغه دا بلک صحیح کړي او دلته داسې حکمران پکار دی چې په دې بلک کې یو سیسټم نافذ شي د انصاف او د عدل نو زما خو دغه دعا ده مع السلامه